السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. الدرس الحادي عشر، 11 درس. درس نه مخکې موږ تاسو نه یو پوښتنه کړې وه چې د آیا غواړئ د حضرت عمر رضی الله عنه جوړ شوی فلم یا هغه مسلسل، عربي کې مسلسل ورته وایي، البته د عربانو جوړ کړی، د ایرانیانو نه ده جوړ کړی. تاسو ته هره اونۍ لایف نشر کړو، نو ډیرو دوستانو د منفي رایه په دې ورکړه چې دا ډیرو علماو په دې فتوا ورکړې چې دا ناجایزه ده او دا توهین کیږي صحابه کرامو ته. نو موږ هم ما هم په دې خاطر تاسو نه پوښتنه وکړه چې البته د عربي زده کړې په خاطر ما دا تاسو ته ویلي ول چې عربي زده کړې په خاطر باید د دې خبرې تاسو واورئ. خو صحیح ده، ما ډیر خلکو یو دوست البته ما ته تاسو نه پوښتنه کړې وه چې کوم کار موږ وکړو چې دا وکولی شو ستاسو عربي دا موږ ښه کړو او تاسو وکولی شئ خبرې وکړئ. نو یو دوست نوم یې رانه هیر شو، هغه دا مطلب را لېږلی و چې تاسو باید اسلامي هغه کارټونونه چې دي هغه کې ډېره فصیحه خبرې کړي دي، نو هغه تاسو نشر کړئ لایف برنامو کې. نو موږ تاسو ته یو قصص النساء فی القرآن انشاءالله نشرو چې دا اسلامي قصې دي کې شوي دي او ډېره فصیحه عربي دي کې استعماله شوې ده، او بل قصص الآیات فی القرآن چې دا هم ډېره زبردست که تاسو یوټیوب سره هغه لرئ تاسو کولی شئ دا وګورئ. خو څوک چې کابل کې البته افغانستان کې انټرنیټ کم دی، انشاءالله زه کوشش کوم چې دا بازار ته دا ویډیوګانې وړاندې کړم د عربي زده کړې په خاطر. او پېښور کې خو خلک مشکل نه لري، هلته وای فای انټرنیټ زیات ده، نو دې نه تاسو که ګټه واخلئ دې نه ډېر شی یادېږي. البته زه خپله هم د دې هره ویډیو څو ځله ما کتلې او ګورم یې د عربي ژبې په خاطر. نو دا دوه هغه انشاءالله د تاسو ته خپروم. او یو پوښتنه تاسو نه کومه چې دا البته زه لایف نشروم، د دې نشرولو حق نه لرم چې دا پاڼه کې پوسټ کم، البته که لایف یې نشر کم لایف بیا څه مشکل نشته. نو تاسو نه هیله کوم دا زه تاسو ته کولی شم چې هر سهار د کابل په وخت 9 بجې او د پېښور په ټایم 9 بجې دا زه تاسو ته لایف نشر کړم چې آیا تاسو کولی شئ چې په دې ټایم کې په دې وخت کې تاسو ګډون وکړئ په دې لایف هغه کې او که نه، او یا ماسخوتن ناوخته تقریبا 10:30-11 بجو کې تاسو کولی شئ چې دې ګډون وکړئ او که نه. دې کې هیله کوم چې دې کې تاسو ماته ځواب راکړئ چې سهار ټایم ښه ده او که ماسخوتن ناوخته ټایم ښه ده. نو دا زمونږ یو هغه و، ډېره مننه چې تاسو رایه ورکړې وه هغه کې، انشاءالله هغه به نه نشریږي. او نننی درس خپل پیلو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. زمونږ درس 450 صفحه ده، تاسو کتاب کتلی شئ. استمع واعيد اورم او تکراروم یې. هذا بيض، هذا بيض، بيض دا کلمات مخکې تکرار شوي دي، ترجمې ته ضرورت هم نشته، خو بیا به مو وایم هذا بيض دا یو هګۍ ده. اخذ الکأس پیاله یې واخیسته، اخذ واخیسته پیاله یې، کاس پیالې ته ویل کېږي. ثوب بدر د بدر کالی، ثوب جامې ته ویل کېږي. ثوب بدر د ثوب کالی یا جامې. دریم استمع و امیز، اورم او د دې تمیز کوم. دا مخکې موږ د درسونه تیر شوي. ظل، ظل دا په زال ده او دا په وا ده. ظل، ظل د دې کلمات البته ظل ذلیل شو، ذلیل د ماضي ده او د ذلیل، او دلته په ذال باندې او په ضوا باندې دا څومره فرق کوي. ظل دا ظل، ظل ثوری شو، ظل دا د ظل نه اخیستل شوی ثوري ته ویل کېږي. ظلیل مکان ظلیل، دلته لاندې هغه کې موږ معلومات مثالونه ورکړي. مکان ظلیل د هغه سوری ځای، مکان هغه مکان چې سوری ولري هغې ته مکان ظلیل ویل کېږي. ظل، ظل ثوري ته ویل کېږي. نو ظل ذلیل، ظل ثوری شو. فذ،
فذ دا فرد ته ویل کیږي، فرد یو فرد مفرد شخص ته ویل کیږي. لکه صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجه. دا حدیث شریف ده چې د جماعت په جمع سره المنز دا د تنهایی منز نه په 20 درجو سره ب27 په 20 درجې دا لوړ ثواب ورکول کیږي. نو فذ دا مفرد ته ویل کیږي. او فذ د ښه چلن او مدغم چلن نشتون بے ادب ته ویل کیږي. فظ. ذلیل ذلیل ته ویل کیږي. ذلیل مکان ذلیل سوری ته ویل کیږي. دا ذلیل سوری والا ځای. نظر نظر دا نظر ته ویل کیږي. صدقه لاندې موږ ویل کیږي صدقه کان او احسانا او غیر ذلك. تاسو وايي ما نظر نیولای چې زه کدا کار مې وشي دا دغه شی زه صدقه کوم. یو صدقه هغه ته ویل کیږي. نظر نظر وکړ. نظر نظر وکړ. ذاب ذوب کېدلو ته ویل کیږي. ذاب الثلج واوره وبشوه. ذاب الثلج واوره وبشوه. يذوب د هغه ده حالیه ده، یعنی يذوب ویل کیږي. ثاب ثاب رجع یعنی وګرځید. ثاب المريض مریض را وګرځید یعنی صحت ورکړل شو. رجعت الیه صحته واستعاد عافیته. هغه ته صحت ورکړل شو یعنی رجع را وګرځید، د مریضین را وګرځید یعنی خشو. ذالبان دا ثاب. نظر نظر او نثر. نظر من ویل هغه ته ویل کیږي. نظر ته ویل کیږي صدقه یو شی. او نثر دلته ثر چې منګ وایو ثر ثر الرجل كثر كلامه وتزن. بغاوت ته ویل کیږي. ثر نثر ثر. يذوب ویل کیږي. يثوب يثوب راګرځي، مریض راګرځي. ثاب موږ دلته ویلي راګرځېدل ته. رجع ته ویل کیږي يثوب ګرځېدل یعنی مریض په صحت او عافیت سره شو. ذره یو ذرې ته ویل کیږي. نو اکتب دا اکتب دا یعنی ذلیکما دی کې چې کوم کلمات دي هغه نشته پکې. نو تاسو نه هیله کېږي دا تاسو کورنۍ دنده ده چې دې دواړو مابین کې کوم کلمات راځي هغه تاسو کومنټ کې ولیکئ. او د دې اول حروف چې کوم ده هغه چې شی ده. کالیو ته عربي کې چې ویل کېږي دا کلمات مخکې مونږ ویلي دي. تاسو باید دې تیر درس نه یاد کړئ. نو دا تاسو په کومنټ کې ولیکئ. او هغه ته ویل کېږي دا اوس تیر ویډیو کې مونږ تیر درس کې مونږ تیر ورقه کې مونږ هم درته ویلي چې ویل کېږي. نو هغه دلته هیله کوم تاسو دا درې کلمات کومنټ کې ولیکئ. که جملو کې استعمالولی شئ خو دا ډېره ښه ده. دب دا هم ولیکئ. لیکلو ته ویل کېږي. تیر درس غوندې دب خرس ته چې ویل کېږي. وقفه وقفه ودرید. ثوم 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 هغه ته ویل کېږي. اوږه ثوم اوږه. باب باب دروازه. باب دروازه. ها استمع و اعيد اورم او تکراریومي. الطفل طفل ماشوم ته ویل کېږي. ماشوم وای انت امي علميني. ته زما موري علميني ماته رازده کړه. کیف اخطو ساعديني. څنګه وګرځم یا پخپو وګرځم. ساعديني ما سره مرسته وکړه. کیف څنګه اخطو ګرځېدلو ته ویل کېږي. کیف اخطو څنګه وګرځم. ساعديني ما سره مرسته وکړه. الام مور ورته وای انت یا عيني صغير. ته زما من وای د سترګو توره. انت یا عيني ته زما سترګې یعنی ته زما د سترګو توره. صغير وړوکی. وغدن انت كبير او سبابته لوی سړی یعنی فعل هلته نشي کوی. او غدن چې کله لوی شوي بیا ته ګرځېدی شي. خطام وتلخيص واختبار. انطقوا نطقا واضحا. واذا نطق سره تاسو ولولي. كاف قاف ثاء ذال ظا سين صاد تاء طاء دال طاد خاء حاء هاء عين همزه. نو دا زمونږ نننی درسو. هیله کوم چې تاسو درس یاد شوی وي.
که څه پوښتنه وي هیله کوم چې تاسو کومنټ وکړئ او ویډیو حتما لایک او شیر کړئ او یو خبر اورئ چې یوټیوب کې زموږ چینل نوی دی البته هلته څوک دوستان لرئ یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او د بل د زنګ علامه کلیک کړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګان تاسو ته درشي. نو جواب کې حتما ولیکئ چې دا لایف درسونه کارټونونه تاسو ته په کوم وخت کې نشر کړو. البته د اسلامي او ډیره فصیح عربي پکې ویلې دا تاسو ته نشر کړو. نو تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.